ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تلل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تلل د دې دنیا نه دی منځ کوه مومنه اخر تلل د دې دنیا نه دی منځ کې فائدې دی پاک رسول دا فرمایلی منځ کې فائدې دی پاک رسول دا فرمایلی پنځه وخت منځو کوي پاک رسول دا فرمایلی خمون چې ادا کړی فیصله بیا د اسمان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی منځ د دین ستون دی د نبی حدیث مبارک منځ د دین ستون دی د نبی حدیث مبارک اکڑائی پہ عمل تاسو پا دی حدیث مبارک حاصل اکڑائی فلا دا آوازنا دا ہر خوان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی هر څه په قرآن کې خپل الله تا تخکارا کړل هر څه په قرآن کې خپل الله تا تخکارا کړل قرآن دې مومنانو ته هر څه د دین ښکارا کړل مونږه زده کړي دا خبرې د قرآن دي منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی منځ د مومنانو د معراج په حقیقت کې منځ د مومنانو د معراج په حقیقت کې منځ به مو پکار راشي په ورځ د قیامت کې زاهده منځ کوه بیا لا بهتر څه د دعا نه دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی منځ کوه مومنه اخر تل د دې دنیا نه دی ستانه مخ کې څومره خلق تللی د جهان دی
منسکا و مومنا آخر تل دے دنیا ندی منسکا و مومنا آخر تل دے